سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. اچکزای وایي طالبان به اشرف غني ووژني. د پاکستاني پوځ تبلیغاتي فعال جان اچکزای د اشرف غني د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ویلي چې دا به درته ښه وي چې بهر کې لکه امان الله خان مړ شي. د هغه په خبره که اشرف غني افغانستان ته ورشي نو طالبان به ورسره هغه کار وکړي کوم چې ډاکټر نجیب سره وکړ. خو طالب فعالانو بیا لیکلي اشرف غني یو سپینګیری او علمي شخصیت دی، که هېواد ته راشي نو ښه قدر عزت به یې وشي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ BLA په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې جنګیالي په 2 جلا بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم 2 عسکر هلاک او 4 نور ټپیان کړي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه بریدونه د بلوچستان په تربت او مستونګ ولسوالۍ کې پر پوځ او د کاني موادو پر لیږدونکو موټرو ترسره شوی دی. BLA ویلي د بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم ته په ځاني زیان سربیره درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان پوځي رژیم د BLA د ادعا ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یادونې ده چې یاده ډله د بلوچستان په ډیرو سیمو کې پراخ نظامي حضور لري او نږدې هره ورځ د پاکستان پوځي رژیم پر عسکرو مرګوني بریدونه کوي. آریانا شرکت 3 نورې الوتکې پیري. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د توکو د ټرانزیټ لپاره ځانګړې 3 چارټر الوتکې وپیري. د دې شرکت رئیس بخت الرحمن شرافت ویلي دغه الوتکې به د بوینګ یا ایربس ډوله وي چې بیې له 25 تر 15 میلیونه امریکایي ډالر پورې اټکل شوي. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلینو زیاته کړې چې د نوو الوتکو په پیرلو سره به د توکو د لیږد لګښتونه راکم شي او نړیوالو بازارونو ته به د افغانستان د صادراتو په ځانګړي ډول د تازه وچو میوو د لیږد کچه لا لوړه شي. افغانستان او هند په خپل سفارتونو کې تجارتي اتشې فعالوي. هندي رسنۍ راپور کړه چې افغانستان او هند پریکړه کړې چې کابل او نوي ډیلي کې د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې ځانګړې سوداګریزې اتشې وګماري. هند په بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران برخې مسؤل انند پرکاش ویلي دغه پریکړه د هند بهرنۍ چارو وزیر جی شنکر او دغه هیواد سوداګرۍ له وزیر سره د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي ترمنځ کتنه کې شوې ده. د پرکاش په خبره اسلامي امارت به ژر خپل سوداګریز اتشه نوي ډیلي ته واستوي. منځنۍ اسیا ته د افغانستان میوې صادریږي. له بلخ سرچینو هریت راډیو ته ویلي ټاکل شوې نن شنبه منځنۍ اسیا ته د افغانستان میوو صادرات پیل شي او له دې لارې به اسیایي او اروپایي هیوادونو ته هم واستول شي. دغه سرچینې ویلي چې په دې تړاو په حیرتان بندر کې رسمي مراسم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ تړونونه لاسلیک شوي وو چې له امله به افغان میوې او محصولات لومړی ازبکستان او بیا نورو هیوادونو ته صادرې شي. شانګهای سازمان وايي په افغانستان کې نړیوالې ترهګرۍ ډلې فعالې شوي. د شانګهای همکارۍ سازمان د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد جوړښت اجرایي کمیټې مشر خبرداری ورکړی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غیر فعالو ترهګریزو ډلو د بیا فعالېدو هڅې کوي. د شانګهای همکارۍ سازمان د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد جوړښت د اجرایي کمیټې مشر اولاریک شارشي آف ویلي چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان او سوریه کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. هغه زیاته کړې چې دې ډلو په منځنۍ اسیا کې د خفته حجراتو یعنې د غیر فعاله ترهګریز ډول په فعالیت د بیا راوستلو هڅې روانې دي. د شانګهای همکارۍ سازمان د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد جوړښت په 11 نړیوال کنفرانس کې د نومبر په 20 او 21 نیټې د تاشکند په ښار کې ترسره شوه. پکې د ملګرو ملتونو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان انټرپول د CIS د هیوادونو د ترهګرۍ ضد مرکز او د امنیتي تړون سازمان استازو ګډون کړی و. افغان حکومت بیا تل افغانستان د ترهګرو ډلو شتون ردوي. کندهار کې له 19,000 جریبه زیاته ځمکه له غصب راوګرځول شوه. د کندهار د امان ولسوالۍ کې څه باندې 19,000 جریبه دولتي ځمکه له تېرې یوې اونۍ راهیسې له غصب راګرځول شوې ده. مسؤلین وایي د دغې ځمکې د پلور په تورې 5 کسان نیولي او د معاملو د لارښوونې د ځینو دفترونو جوازونه هم لغوه کړي دي. د کندهار د کور او ښار جوړولو رئیس عبدالمتین سعید وویل یو شمېر زورواکو او غاصبینو هڅه وکړه چې فشار راوړي خو موږ یې په پام کې نه نیسو. مسؤلین زیاته
خلاصوي چې له دغې ځمکې به د ښارګوټو، کرنیزو، ښوونیزو او د کډوالو د استوګنځایونو لپاره کار واخیستل شي. د کندهار اوسیدونکي محمد عمر وویل دا ډیره ښه کار دی چې ځمکې له غصب خلاصې شي او د راستنېدلو په څیر اړمنو هیوادوالو ته ورکړلی شي. زيلنسکي وایي یا به خپل عزت ساتو یا به د امریکا ملاتړ. زيلنسکي خبرداری ورکړه چې هیواد د امریکا د سولې پلان له امله له سخت انتخاب سره مخ دی. نوموړي ویلي چې اوکراین یا خپل عزت ساتي او یا د یو متحد امریکا ملاتړ به له خطر سره مخ کوي. د امریکا پلان له اوکراین غواړي چې ځینې ختیځې سیمې روسیې ته ورکړي، د اوکرایني ځواکونو شمیر او فعالیتونه محدود کړي او د ناټو غړیتوب ته د لاسرسي هڅې ودروي. د همدې پلان له مخې به روسیه په بدل کې باید ځینې سیمې بیرته اوکراین ته ورکړي او بندیزونه په تدریجي ډول کم کړي. دا پلان د ټرمپ د استازي سټیف ویټکاف او د روسیې د استازي کیریل دیمیتروف ترمنځ د خبرو په څو پړاوونو کې برابر شو چې ځینې رسنۍ د متحده ایالاتونو او روسیې د ګډ پلان په نوم یادوي. کارپوهان وایي چې دا پلان په بشپړه توګه د روسیې په ګټه تمامیدای شي او اوکراین ته لږ څه پاتې کیږي چې د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ثبات لپاره ستر خطر ګڼل کیږي. زيلنسکي له خلکو غوښتل چې متحد پاتې شي او ټینګار کړه چې په دې پلان کې به دوه مهم ټکي د اوکراینیانو ازادي او غیرت ته پام وکړي. ټرمپ او ممداني په ګډ کار کولو هوکړه کړې. د امریکا د نیویارک نوي ښاروال زهران ممداني او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څو میاشتو تر توندو لفظي شخړو وروسته بالاخره په سپینه ماڼۍ کې مخامخ لیدلي او د ګډ کار پر لارو چارو یې سلا مشورې کړي دي. ممداني او ټرمپ چې تر دې وړاندې د کډوالۍ، اقتصاد او ښاروالۍ په چارو کې سخت اختلافات لرل، په دې لومړنۍ کتنه کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري غواړي د همکارۍ له لارې نیویارک یو لا پیاوړی او بریالی ښار کړي. ولسمشر ټرمپ په خبرو کې ممداني ته په اشارې وویل هر څومره چې هغه بریالی وي زه به هم هغومره خوشحاله وم. دغه لیدنه د ډیری شنونکو له نظره د واشنګټن او نیویارک ترمنځ د نوي فصل د پیل نښه بلل شوې ده. په هرات کې دا ځل د زعفرانو د فصل له پیل سره سم د کروندګرو او زعفران کارانو لپاره د زعفرانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون تازه ګلونه او زعفران د 2 غرفو له لارې نندارچیانو ته وړاندې شوي دي. دا نندارتون به 3 ورځې دوام لري او علاقمندان کولی شي د زعفرانو د کیفیت او بیلابیلو ډولونو په اړه معلومات ترلاسه کړي.